سلامونه ملګرو. که د افغانستان پاسپورت لرئ او غواړئ ترکیې ته ولاړ شئ، نو دا خبرې په غور ومورئ. دا معلومات د نن ورځې سهشنبې د 404 کال د لړم د شپږمې نیټې پورې نوي دي. لومړی ټکی: انلاین ویزا یا ای ویزا. دا ویزا یوازې هغه کسان اخیستلی شي چې د شنګن، امریکا، برېتانیا یا ایرلنډ ویزا یا د اوسېدو قانوني کارت لري. که دا در سره وي، کولی شي د ګرځېدو یا کاروبار لپاره د یو ځل تګ ویزا له دې سایټ څخه په اسانۍ واخلئ. evisa.gov.tr. هلته د خپل سفر نیټه ټاکئ، خپل ایمیل ادرس تایید کړئ، پیسې آنلاین ورکړئ او بیا رسید له ځان سره په موبایل کې خوندي یا چاپ کړئ. دوهم ټکی: که پورته اسناد نه لرئ، نو بیا باید د سټیکر ویزا واخلئ چې په پاسپورت لګول کیږي. دا ویزا د ترکیې د سفارت یا قونسلګري څخه اخیستل کیږي. لومړی باید په دې سایټ کې آنلاین غوښتنه لږ ډک کړئ: visa.gov.tr. کله چې مو نوبت راشي، نو خپل اسناد به په ټاکلې ورځ سفارت ته وړئ. ضروري اسناد دادي: داسې پاسپورت چې وختي نه وي تیر شوی، نوی عکس، د سفر بیمه، د الوتکې او هوټل ریزرو یا بلنلیک، د پیسو ثبوت، او که د زده کړو لپاره ځای، د پوهنتون د قبولي لیک. دریم ټکی: د هوايي ډګر کې ویزا نشته. افغانان نشي کولی چې د ترکیې په هوايي ډګر کې ویزا واخلي. حتما له سفر مخکې خپل ویزا ترلاسه کړئ، کنه نو په الوتکې کې به مو نه پرېږدي. څلورم ټکی: د زده کړو او کار لپاره ویزا. که د زده کړو یا کار لپاره ځئ، نو آنلاین ویزا ای ویزا ستاسې په درد نه خوري. تاسو باید د سټیکر ویزې لپاره غوښتنه کړئ او د خپل پوهنتون قبولي یا د کار اجازه وروخوایئ. پنځم ټکی: سیاسي یا ډیپلوماتیک پاسپورت. د 403 کال د غبرګولۍ د 12مې نیټې راهیسې د افغانستان سیاسي پاسپورت لرونکی هم باید ویزا واخلي. پخوانی بخښنه ختمه شوې ده. شپږم ټکی: د استانبول له لارې تګ ترانزیت. که ستاسې د سفر اخرینی ځای د لاتینی امریکا ځینې هیوادونه وي، لکه مکسیکو، پاناما، کولمبیا یا وینزویلا، نو د 403 کال د ورې میاشتې د 28مې نیټې راهیسې تاسو باید یوه فری آنلاین ترانزیتي اجازه یعنی e-HTV واخلئ. که په هوايي ډګر کې د نړیوالې ساحې نه وځئ، معمولاً ویزا نه غواړي، خو دغو هیوادونو ته د تګ لپاره دا اجازه حتمی ده. ویم ټکی: الوتنې. ترکیش ایرلاینز د 403 کال د غوای میاشتې نه د کابل استانبول ته خپلې الوتنې بیرته پایل کړي دي. دا د ویزې لپاره شرط نه دی، خو د سفر په پلان کې اسانۍ راولي. ډېر مهم قانونونه: د ګرځېدو په ویزا به په هر یو 130 ځایو کې تر 90 جوري زیات نشي پاتې کېدی. ستاسې د پاسپورت وخت باید لږ تر لږه د ویزې د پای ته رسیدو 28 ورځې وروسته هم پاتې شي. د جعلي ویب سایټونو او کمیشن کارونه ځان سو ساتئ. یوازې د دې رسمي سایټونو څخه کار واخلئ: evisa.gov.tr د آنلاین ویزې لپاره او visa.gov.tr د سټیکر ویزې لپاره. مهرباني کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نشان هم ووهئ، ترڅو راتلونکي مهمې ویډیوګانې او نوې خبرې لاس ته نه ورکړئ.